بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو حبیب الله همدردم تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک کتونکو دا مهال ولاړ یو په پاسون چوک کې او زما پرستو تاسو کته شي چې دغه د دې ستر احتجاج تیاری روانې دي چې ډېر مخکې موږ تاسو ته ویلو چې د کوزي درشیلې لادره کا ریشما بیبي داغه په حق کې دغه پاسون د ولسی پاسون د طرفه دغه سي د کوزي درشیلې چې کما جرګه د داغه د طرفه دغه اعلان شوی و نن هغه 12 تاریخ د جمعې ورځ د مټه ده او هغه پاسون چوک د چرته چې دغه احتجاج روان دي دغه احتجاج حواله سره د خلکو سره خبرې اترې کوله. احتجاج تخلق را روان دي چې راشي بیا په تفصیلی پروګرام به ماسوتن د سره شریکو دلته ولال خلکو سره خبرې اترې کو چې دغه احتجاج ته په کم نظر ګوري دغه احتجاج څومره کامیاب دی. خو کې مې عطا الله خان ولال چې د مټي په جندل نوم د کاروباري شخصیت هم د سیاسي حواله سره هم اکثر زموږ په چینل تاسو کتل سبا عطا الله خان داسې احتجاجونه یا دا چې کوم احتجاج ټاکل شوی دی څومره ګټور دی او داسې پکار دي که څنګه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. همدرد صاحب تاسو ډېره مننه. دا احتجاجونه له به انشاءالله موږ دوام ورکو او بل خبره ده د ریشما دا واقعیت چې ده دا نه اولنۍ ده او نه اخرنۍ ده. دا خو هره ورځ زموږ سره دا ډرامې کېږي. بل په دې کې خو د ریشما مور دا اهم انکشافات کړي دي چې زمانه پلان کې دوی زمانه روپۍ اخیستلې دي د اوسه پورې په کار ده د هغو تفتیش شوی دغه شوی د هغونه انکوایري په کار ده چې دغه کسانو د روپۍ په سمت کې اخیستلې دي. او بل زما سواتو لسپاسون او د دوشخیل جرګې ته دغه دی چې دا د اخیری او دغه مظاهره نشي. د دې نه بعد موږ ښه پیجام د بازار بندش لکه دا وکړو چې لکه موږ څونه دغه کېږي هغه وکړو. په دې خو د حکومت هېڅ دغه هم نه کېږي نو په یو احتجاج دا هېڅ هم نه کېږي. آینده لا عمل کېدی شي دوی اعلان وکړي مشرانو خو هم دغه به دی چې پیجام وشي او بازار بند شي او نور خو مسلې ډېرې دي خو نن ساعت موږ دې ته راولو او انشاءالله دا به کامیابه مظاهره وي. ډېره مهرباني عطا الله خان. تاسو راته څه ووایئ تاسو هم حاضر یئ دغسې احتجاجونه چې دي هغه به د مسلو حل لپاره لارې هوارولی شي که څنګه؟ انشاءالله بالکل چې دا د حکومت لپاره دغه یو ښه اقدام دی چې هغه لپاره د و چې هغه دې نه خبر شي چې لکه له دې مسلې حل کول پکار دي. کتونکو اوس چې تاسو ته پته راشي بلا خلک هم راغلي دغه ځوان مې هم خوا کې ولاړ دی. خپل نوم راته ووایئ. زما نوم محمد هلال دی. زه بریم ګروړې اوسېدونکی یم او زموږ خو د حکومت نه دا مطالبه ده چې ریشما بیبي چې ده نو هر سړی دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي او خپل بچي دې سوچ وکړي. داسې زموږ دا مطالبه ده حکومت نه چې ریشما بیبي دې زموږ راپیدا کړي او دا احتجاج دی هم د دې بچي دپاره دی چې دا بچی راپیدا شي نو هر سړی خپل سوچ وکړي زما بچی دغه شان ورک شي په هغه په اړه څومره تکلیف به تېرېږي. دا زموږ مطالبه ده. مهرباني تشکر. څنګه یې روغ؟ السلام علیکم. نوې خبرې نه کوې تاسو را سره خبرې وکړئ. راشره مخکې شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی راخیره؟ عبدالله. څه به راته وایې د احتجاج له راغلی څه غوښتنې لرئ او دغه احتجاج پکار دی که څنګه؟ احتجاج خو پکار دی موږ دغه غوښتنه لرو چې د ریشما ازاده شي او احتجاج چې څومره موږ دي په دې غرمو به ولاړ یې که څنګه؟ او ولاړ دی احتجاج به جاري ساتئ. کتونکو دغه احتجاج دوام لري اوس شروع کېږي لا خلک را روان دي قافلې را روانې دي ځوانان هم را روان دي. دلته یو دوه درې ځوانان نور هم دي د هغې سره به هم خبرې اترې وکړو. جي السلام علیکم. خپل نوم راته ووایئ. زما جي نجیب الله دی او زه د لابټ. نجیب الله خان دغه احتجاج له راغلی احتجاج حوالې سره به څه وایي؟ موږ خو دا وایو چې دا کم ماشومه چې دا غواښو د دغې فوري طور باندې بازیاب کړی شي او بلکې د پښتنو سره چې دا کم زیاته کېږي. یو څو ورځې مخکې په لاهور کې یو ټیک ټاکر د کور غلا شوه نو هغه سامان چې دی نو په 48 غنټو کې لکه هغه بازیاب شو ریکور شو او زمونږ لکه داسې روغه بني ادم ورک شوی دی او لکه هېڅ نه څوک د هغې ته پوسټ دی او نه یې د دغه شته لکه مطلب چې هغه را بازیاب کړي. موږ د خپلو ادارو نه دا درخواست کوو چې فوري طور باندې اکشن واخیستی شي او دا ماشومه د خپل مور ته چې دی کورنۍ ته په روغ صورت باندې حواله شي. چې دا مسله حل شي ځکه چې ډېره پریشاني ده. ډېره پریشاني ده ځکه چې دا خو یو ډېر خبره ده چې د پښتنو یو خور بچی دی او هغه دغه شان ژوندۍ ورکه ده او څوک ادارې د هغې د تپوس نشته. موږ خو دغه درخواست کوو چې فوري طور دا بازیاب کړی شي. ډېره مهرباني. همدغسې چې څومره دلته خلک راغلی د ټولو همدغه یو غوښتنه ده دغه یو وینا ده چې باید دغه ریشما بیبي دپاره غم وکړی شي او د حکومت هم غوښتنې لري
چې ریشما بیبي په هر حال کې چې د هغه اخلاص شي هر آزاد شي ځکه چې د دې ټولو د دې سیمې د خلکو لپاره دا ډېره د افسوس مقام دی دلته یو دوه درې ځوانان نور هم ولاړ دي د هغې سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم نوم به راته ووایه څه به وایې دغه احتجاج دی تاسو هم راغلي داسې احتجاجونه پکار دي که څنګه او چې دغه په کار دي چې دا ورغړ دی داسې په پاکستان کې دا کېږي او د دې خبرداری نه کېږي مخنیوی نه کېږي مخې ته ډېر داسې شکایت مخې ته راځي پښتانه د ګړې په بد حال څومره چې احتجاج هم نه کوو نو نور خو سره سره نور خو اوس یو نشته که څنګه نور اوس نشته احتجاج خو په کار دی دا خو مظلوم یو اواز دی او ناره ده په دې کې ټول شمولیت په کار دی چې موږ ټول شامل کړی شو یو اواز سره د دې مخنیوی وکړو اوس په دې مستغه ګرمۍ کې به ورته ولاړ یم انشاءالله ولاړ یو حق دی د ټولو ذمه باندې دا خو یو دغه چې دی نو د یو تکلیف و دا مسلمان یو تکلیف دی مهرباني یو مشر ورور هم دلته ولاړ دی د هغه سره هم یو دوه خبرې کوم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی تاسو هم احتجاج له راغلي د احتجاج حوالې سره موږ احتجاج له راغلو دا د اسلام بیبي دغه غیب شوی چې دا را پیدا شي او جی نو سره غرمه دي ولاړ به په دې او ولاړ به د ماښامه پورې به ولاړو او که نه تاسو خپله څه غوښتنه ده د حکومت نه د زمونږ دا احتجاج غوښتنه ده چې د دې ماشومې د دغه وکړي یتیمه ده او مور یې ډېرې چای والي په تاڼو تحصیلونو کې چې د دې دغه وشي کوشش وشي معلومه شي پیدا کړی شي انشاءالله پیدا به شي او انشاءالله تاسو یې زور بول ورکوو نور هم انشاءالله بالکل کتونکو که څومره هم وغواړم دلته چې څومره هم خلک ولاړ دي دا یو موقف دی د دې ټولو یوه خبره ده او خبره دا ده چې د کوزې درشیلې لادره که ریشما بیبي دپاره هلې ځلې پکار دي په حکومتي ادارو هم سوال دی دلته په سکیورټي ادارو هم سوال دی او په دې هر چا باندې دا سوال دی ځکه چې یو 12 کلنه 14 کلنه ماشومه درېیم کال شروع کېږي چې ورکه شوې ده مور و پلار د هغې څومره مور یې څومره په تکلیف کې ده کلیوال څومره په تکلیف کې دي خو لا تر اوسه د هغې دپاره کوټلي اقدامات نه دي شوي باید حکومت د دغه احتجاج نه پس کم از کم د هغې د راپیدا کولو دپاره ګټور ګامونه واخلي د دې سره خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرمین امان الله ته ورکړي اجازه